شروع کوم د خدای پاک سپېڅلي نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو کتونکو سلامونه مې ومنئ په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به یې. قدرمندو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم او د عیني خپرونه مې بونیر یعنې ګورنمنټ ډیګري کالج توتالی بونیر ته راوړې ده او په بونیر په ګورنمنټ کالج توتالی کې را سره ډېر ښاغلی ډېر محترم پروفیسر سید بهاول شاه صاحب ناستی کوي. د هغوی سره مو دغه ناستی را جوړ کړی دی. د هغوی نه به څه ادبي پوښتنې کوو او ورسره به ترېنه خوندور شعرونه هم اورو. نو د ټول ناول خو زه پروفیسر سید بهاول شاه صاحب ته په خپل پروګرام کې ډېر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه صالح نادان صاحب چې راغلی او موږ ته هم وخت راکړو، عزت افزایي هم راکړه. ډېر د لرې نه د پېښور نه تاسو راغلی او ټول سلامونه د پښتو قوم ته، پښتنو ته او د پښتو ژبې دپاره کار کوونکو ته زما د طرف نه ډېر ډېر سلامونه او نیکې هیلې. مننه مو کوم پروفیسر صاحب چې په دومره مصروفیاتو کې موږ له وخت راکړو، ځکه دلته تاسو انګلیش سبق ښایي ماشومانو ته، خو بیا هم تاسو دومره مینه د ادب سره او د پښتو ژبې سره چې موږ له وخت راکړو. کور مو ودانه ډېر ملګري به او ډېر کسان به پیژني، ځکه چې تاسو خو د ټول نه غټ کار دا کوئ چې ماشومانو ته سبق ښایي او بل دا ده چې د پښتو ژبې دپاره هم هلې ځلې کوئ. نو خو بیا هم زموږ د عیني بعضې کتونکي بعضې مینوال به چې په اول ځل من په دغه سکرین باندې ګوري که هغوی سره مو لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. زما نوم څنګه چې نادان صاحب واغستو، پروفیسر سید بهاول شاه، او دا دلته خوا کې زمونږ کلی دی جنګ دره نوم دی. زمونږ د کلي د کالج داسې 1 کیلومیټر د کلي نه لږ فاصله باندې دی ګورنمنټ ډیګري کالج توتالی او د دې علاقې نوم خودوخیل دی. ما په 1996 کې دلته موږ سره خوا کې دا سکول چې دی ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول توتالی د دې نه میټرک وکړو. بیا مې 1998 کې هم د دغه سکول نه اف اے وکړو او بیا مې په 2000 کې د ګورنمنټ ډیګري کالج صوابۍ کوم ته چې موږ ګوهاټي کالج وایو هغې نه بی اے الکټیو انګلیش وکړو او بیا په 2002 کې ما د پېښور یونیورسټۍ د اسلامي کالج نه ماسټر وکړو په انګلیش لټریچر کې او د هغې نه پس بیا مختلفو ځایونو کې منډې ترړې د روزګار په او د معاش په معامله کې او بیا په 2006 کې زما په اسلام آباد کې په فیډرل ډایرکټریټ اف ایجوکیشن کې هلته ایز انګلیش ټیچر جاب وشو او درې نیم کاله ما هلته جاب کړی. 2009 کې بیا زما د کمیشن جاب وشو دلته د پبلک سروس کمیشن پښتونخوا پبلک سروس کمیشن نه او په مارچ 2009 کې زه په لومبي ځل باندې په ګورنمنټ ډیګري کالج شیوا صوابۍ کې زما اپاینټمنټ وشو. یو 9 میاشتې مې هلته تېرې کړې وې او د هغې نه پس په دسمبر 2016 دسمبر 2009 کې زه دلته ګورنمنټ ډیګري کالج توتالی ته رالم او تر دا د الحمدلله تر ننه پورې دلته خپل فرایض ادا کوم دلته ایز ا پروفیسر انګلیش لټریچر. ډېره ښه ده، ډېر زبردست. دا راته ووایه چې پوښتنې به هم د نه ادبي نورې کوم خو د هغې نه مخکې را سره څه خوندور شعرونه شریک کړي. شعرونه خو داسې څه مات ګوډ لیکو او ویونکي ته به یې ډالۍ کړو او د دوی مخې ته به یې کېدو چې دوی پې خپله هغه رایې ورکړي. نو نادان صاحب غزل دی دا چې دم په دم مړ کېږم، دم په دم مړ کېږم څه د مرګه به یارېږم. دا چې دم په دم مړ کېږم څه د مرګه به یارېږم. زړه په دواړه لاسه نیسم، زړه په دواړه لاسه نیسم چې د چم ته نږدې کېږم. زړه په دواړه لاسه نیسم، زړه په دواړه لاسه نیسم چې د چم ته نږدې کېږم. هغوی خپلې وسې وکړې، هغوی خپلې وسې وکړې زه لرګی یم نه ډوبېږم. هغوی خپلې وسې وکړې زه لرګی یم نه ډوبېږم. دا شعر لږ روحاني دی. د ازمیخ په اور چې سوځم، د ازمیخ په اور چې سوځم ربه لالا ښکلی کېږم. د ازمیخ په اور چې سوځم ربه لالا ښکلی کېږم. مینې داسې کانې وکړې،
مینې داسې کانې وکړې اوس له نومه یې بوږنېږم اوس له نومه یې بوږنېږم او چې مې غم په مخه واخلي چې مې غم په مخه واخلي شاعرۍ کې ترې پټېږم کله ورک شم خاموشۍ کې کله ورک شم خاموشۍ کې کله ساس شم غږېږم بلاګانې رانه تاو دي بلاګانې رانه تاو دي بلاګانو ته خندېږم بلاګانې رانه تاو دي بلاګانو ته خندېږم اوس ټکرو نجومې کړم اوس ټکرو نجومې کړم اوس نیتونو ته کوزېږم اوس ټکرو نجومې کړم اوس نیتونو ته کوزېږم د بېننګو په خپلوای کې د بېننګو په خپلوای کې باول خاورې شم بادېږم باول خاورې شم بادېږم د بېننګو په خپلوای کې باول خاورې شم بادېږم. ډیر زبردست ډیر ښایسته کلام مو را سره شریک باول صاحب دا راته ووایي چې څنګه تاسو موږ سره کلام شریک کړو دا راته ووایي چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دا کوم وخت و چې تاسو شعر ولیکلو ړومبی؟ نو د شاعرۍ آغاز خو ډیر د وړوکوالي نه خو پټو تر ډیر وخته پورې مونږ چونکې دلته کې د شاعرانو لږه مسله ده خلک شاعرۍ ته په لږ په ښه نظر نه ګوري زمونږ د بدقسمتي دا ده خو دا ده چې اول پټو اول په سړي کې خپل هم څه جج کي د کې دغه نی که نه او بیا د معاشرې هم یو ریاکشني خو ورو هغه ټیلنټو یا شاعري یا درد چې څه ته وایي نو دا که ته پټای نو پټېږي نه. آخر دا په 2001-2 کې راښکاره شو چې کله مونږ په یونیورسټۍ کې په اسلامي کالج کې نو هلته راښکاره شو بس د هغې نه بیا وروستو دا لږ راښکاره کېده دا دی تر پېښوره ستا پورې ضرور رسېد ستاسو تر آینې پورې یا د صالح نادانه پورې. ډېره ښه ده دا تاسو چې کوم د شاعرۍ آغاز کړی و تر دې دمه دغه شاعري کوئ لګیا یې دې ته مو کوم کتابي شکل ورکړی دی او که نه یا به مخکې اراده ورته شته؟ فلحال خو لا دې ته لا کتابي شکل نه دی ورکړی په دې کوشش کې یو چې څیزونه ولیکو او بیا مې خیال دا دی چې انتخاب پکې وشي چې یو څیز چاڼ شي او د چاڼ نه راوځي او دغه شي او نن سبا خو ستاسو د دې سوشل میډیا په وجه سړي ته ډېر څه پته لګي نو د دغې نه د اورېدونکو دغه هم پته ولګي د هغې هغه فیډبیک هم مونږ ته راشي او دې کې خپله مونږ چاڼ وکړو نو بیا به وله دی له یو کتابي شکل انشاءالله خامخا ورکوو. ډېره ښه ده د شاعرۍ سره مو کله په نثر لیکلو باندې هڅه کړې ده او که نه؟ نو نثر کې خو مې هېڅ د لیکلو هېڅ دغه نه دی کړی او نثر لیکلو کې به زه کمزور هم یم ځکه چې هغې سره مې لږ دوره خاص لګاو نشته او شاعري خو هغه د زړه د درد ناره ده او بس چې څنګه جوړېږي داسې راوځي او بې سخته ده. ډېره ښه ده بل کلام به درنه اورو مینوال به هم په تمه چې نور څه شعرونه ترې نه واورو. دا بل غزل دی نادان روره ځان ایرې کړي بس په شان د لیوني دی ځان ایرې کړي بس په شان د لیوني دی زړه مې څه دی خو ګریوان د لیوني دی ځان ایرې کړي بس په شان د لیوني دی زړه مې څه دی خو ګریوان د لیوني دی په بدل د مصلحت به په مزو په بدل د مصلحت به په مزو دا زما ایمان د لیوني دی باور نه لرم په دې ژوند که پوره شي باور نه لرم په دې ژوند که پوره شي ارمان نه دی سم ارمان د لیوني دی ارمان نه دی سم ارمان د لیوني دی په مزل مې خپې پولای شوې په مزل مې خپې پولای شوې منزل نه لري کاروان د لیوني دی منزل نه لري کاروان د لیوني دی د مابڼ په سر بدواړه یو ټپه شو د مابڼ په سر بدواړه یو ټپه شو په ما هسې هم ګمان د لیوني دی په ما هسې هم ګمان د لیوني دی هر سړی ترېنه د خپلې خوښې شی وړي هر سړی ترېنه د خپلې خوښې شی وړي دا مې ژوند دی که دوکان د لیوني دی
دا مې ژوند دی که دوکان د لیونی دی د مودونه د خپل ځان سره په جنگ یم د مودونه د خپل ځان سره په جنگ یم زما نه دی زما ځان د لیونی دی زما نه دی زما ځان د لیونی دی پرختیا ویلو کړي ګټې بایلم پرختیا ویلو کړي ګټې بایلم ډیر تاوان دی خو تاوان د لیونی دی ډیر تاوان دی خو تاوان د لیونی دی ځنې ځنې په دې ملک داسې لګیا دي ځنې ځنې په دې ملک داسې لګیا دي لکه مال باندې تالان د لیونی دی لکه مال باندې تالان د لیونی دی بې لتا لکه د زهرو ګوټ تیریږي بې لتا لکه د زهرو ګوټ تیریږي ګزران څه دی خو ګزران د لیونی دی ګزران څه دی خو ګزران د لیونی دی ما د ګل په ځای اکثر په ګټو ولي ما د ګل په ځای اکثر په ګټو ولي د باول جانان د لیونی دی ډیر زبردست خوندور شعرونه مراسل شي پروفیسور باول سید باول صاحب ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره همدغه ناستې وکړو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو ډیره مننه ستاسو ډیره مهرباني او ډیره حوصله افزایي او ډیره عزت افزایي مو وکړه ستاسو ډیره مهرباني کور مودان مننه قدرمندو کتونکو دا را سره او ډیر ښاغلی ډیر محترم پروفیسور سید بهاول شاه صاحب چې تاسو ترېنه خوندورې خبرې او ورسره مو ترېنه شعرونه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره ناست ملګري او کیمرمین اختر زمان بنیري له ورکړې اجازت د لوی الله